داسې خبره وکړه چې د تعبید وی روزه ماتي په ټیم کې دوا کوي ارګي اوس دوا چې کې کنه نه قبليږي هارون ما هم نه یو خدای پاک سبا اختر کې السلام علیکم امید دې چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم نو راځي چې نن ولاګ شروع پیدا څه خبر ده کنه چې ډېرې ورځې پس مې کار جامې اغوستې دي او د کار په ځای کې ما دا کالب چې دی کنه دې ورځې پوره شوي دي دا وینې تاسو دې چې کوم خپل ورځې کنه 15 ورځې 16 ورځې 20 ورځې یادي نه ورځې پوره شوي دي نو نن زه داسې کار کوم کنه چې به دې باندې شروع کوم به دې کالب باندې لږ لږ به کولاو او بس وړو به ډېره موده پس په ولاګ کې دا بوټي راولم دا وینې ډېرې ورځې دلته نوم راغلی دا بوټي هم پکې نور راوستي ماشاءالله بوټي ډېر زیات ښکلي شوي دي دا وینې دا بل بوټی دی نو نن زما ترور زوی راغلی دی خپلو ماماګانو کره که نه مونږ د ماماګان یو څنګه راغی ماسپښین ما ورته ویم جوزو کار ځای ته بوځم نن زه یوازې یم څوک نشته راسره دا کار نو بس دی مې راوستو دیوی پرنډې نه کار ختم شو مطلب دا سیواګر ستنې ختمې شوې اوس چې کوم مین ستنې دي که نه کوم باندې چې بره دا کالب راټینګ دی نه دا پاتې دا به دې لرې کوو خو مطلب دا دی چې لکه بیا دې را سیواګرې لرې کړو بیا پسې دا یو لرې کړو نور به پسې راتاویږي او دا ځای پاتې دی دا یوه برنډه پاتې دی دا وینې اکثر زه تاسو ته لیږم که نه روژه اسانه ده روژه اسانه ده خو بهی هغه اسانه وي سړی پکې بلکل ډوسه کار نه کوي ټوله ورځ یا ملاسي یا بالکل د کوره نه راوځي نو بس بیا اسانه هو چې بار ته پکې راوځي که نه لږ غونډی کار پکې هم سړی وکړي سړي ته پته ولګي روژه څومره ګرانه ده او د دې کال په دې روژه کې بارانونه ډېر نو اسانه وه که نه ګرمي پکې زیاته نه وه خو بهی سهار شي او دا وخت چې تقریبا 16 غنټې وي سړی خوراک نه کړی نو سړی وږی کېږي زه خو پکې ډېر زیات وږی کېږم نو نن هم لکه مطلب ما دا لږ غونډی کار وکړو او معده مې بیا دړ شو لکه سهار چې کومه انرژي وه خو لوس شوه نو بس اوس زه وږی یم په دې ټایم کې دا کار مې وکړو دا وینې دا لږ ځای مې پکې اوس پړدو له خیره سره نه نو او دین دا دومره لرګي ووتو دا وینې او ډېر زیات ستړی کړی یم سم تږی شوی یم نن اوس داسې کیسه ده چې مازدیګر بانګې وي ځو مانځله او چې مونځ وکړو که نه بیا به ځو چېرته چکر به لګو او زه خو نن ډېر زیات خراب یم چکر پته نه لګي چې ولګوم که نه او بله دا خبره که نه که چېرته مطلب تراونه وروستو سلینډ جوړ شو نو بیا به وروستو کار کوو او که نه بس بیا نه کوو نو اوس له خیره سره مازدیګر مونځ شو واپس رالم او اوس داسې کیسه ده که نه بهی مونږ له چې کوم مصري کار کوو که نه کوم ګیل کار و نو د هغه سره مې کار دی او زموږ د کلي نه لږ بار مضافاتو کې پاتې کېږي ځم هغه پسې مازدیګری دی او روژه ماتي ته لا ټایم شته نو ځو راځئ تاسو هم بوځو پر ډېر ښکلی علاقه ډېر ښکلی ځای دی او هم تاسو ته وښیم راځئ دې ځای باندې زمونږ کلی ختم شو اوس چې کوم مضافات شروع کېږي نه دې لار باندې شروع کېږي په دې لار به ځم دې غر شاته وي تاسو ته چې ما اوس کوم غر یاد او که نه من هغې نه ما په لاړم نو هغه دا غر دی دې نه شاتې غاړې ته زمونږ له کلی دی او دې غاړې ته چې دي که نه دا مضافات دي دې ځایونو کې هغلته کورونه دي پورې لږ لږ ښکاري ځایونو کې او دا زموږ هغې مصري ځای دی دلته شاته کور دی دا چې دی که نه ساده غونډه کې بیټک دی په بیټک کې ډېر ښکلی باغ دی نو بس راورسېدم اوس هغه ته مې اواز کړی دی چې راوځي الله دې وکړي چې کوري نو له خیره سره مصري سره ملاقات وشو او اوس د هغه رخوانه واپس شوم ډېر راته وي روژه ماتي ته پاتې شه خو بس روژه ماتي ته نه سارېږم ځم ځان کور ته رسوم ټایم لا شته نو بیا به وروسته روژه ماتي نه بعد میلاوېږو چېرته ځای مه زموږ سره ښه جي نو په دې ټایم کې روژه ماتې وشو تراویح مو وشوې له خیره سره واپس رالم او څنګه چې بیټک ته رالو که نه نو دا وینې نعیم دې ګاډی راغلی دی نعیم دې راغلی دي از هغو سره میلاوي کړو نعیم خیر علي څنګه چلې هارونه ښه برا نن عبید هم یونیورسټۍ نه راغلی دی ښه زموږ بل ملګری هم نن ډیوټۍ نه راغلی دی خیر علي حارث خان هم راغلی دی څنګه چلې لکه کاشف او هارون هم ناست دي دواړه هارونان دي نعیم یار خلک تپوس کوي ته ویلاګ نه کوې دا ولې ولاګ مې بس کړی دی لږه بیخي تا ته مې برېښې یار زه اوس ته کوه زه اوس بلاګینګ کوم
تاسو کې سره کنه چې د هوس بلاګینګ ټول پرې هلین ته چې کوم ویورز دی ټول کنه ټول زما غلط راوړای دلته به خبره اترې کو ها زه ولاګونه کم کنه ستا چینل هم نه چلیږي دا خبره صحیح ده بالکل ولاګ به ان شاء الله ریګولر شروع کو څنګه چې مخکې کو روزه راکنه روزي لګ ګډوډ کړیو اول د رمیز پیپر وی بیا په روزه رااله نو زه ډیر ګډوډ کړیو ان شاء الله دوباره وسټارټ صحیح دی ان شاء الله خلک تاسو کې ډیر نو چا چې کمنټ کړو کنه وی مطلب نه ولاګ ولې نه کوي ولاګ ولې نه کوي نو مول جواب ځکه نور کوم دا تاسو په ځای نه بخپل کوم نو بس تاسو مې ته کو تاسو ټول ته جواب میلاو هارونه اول اوس چې هغه بیت دا حدیث ویل کنه یو جماعت نه ټیم سره دوا قبليږي نه څنګه چلو تاسو دوا کړی وا رو جماعت په ټیم کې دا څه خبر وکړه چې د تعبید وی رو جماعت په ټیم کې دوا کوي ار یو دوا چې کنه نه قبليږي هارون ما هم نه یو خدای پاک سبا اختر کې صحیح جو بنا یار ما هم اختر دي نغوی سبا اختر کې لکه او زمونږ نن ورځې ولاګ په دې ځای باندې پای ته رسي امید دې چې نن ولاګ بس تاسو خوښ شوی کو چې خوښ شوی نه لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان ولاګ پورې را کړه اجازه ته د خپل ځان خیال ساتي خپل چا په خیال ساتي د لوی الله پامان